فدا اختر چې کوم ټیچر وو د ایدکس کوم سره تعلق لرلو د میرالي تحصیل سره تعلق لرلو دا بل ورځ د فورسز په ګولۍ سره وشتل شو او د وجنا چې کوم ایدک امن رضاکار یو تنظیم دا چې دا ډېر مضبوط ته او اتفاق سره دی د دغه چې کوم مشرون دي امیر ګل براک او نائب امیر مفتی شفیع الله جنازې په وخت باندې اعلان وکړو چې موږ به هر قسم احتجاج ترې پرې کی چې سپری موږ مطالبات نوي تسلیم شوي بګونا چې کوم په وزیرستان شه قتل عام شری دا د میر د بل اورس چې کوم استوز د شهید کړه دا په خبر واټ باندې دنه علاوه په وزیرستان د جیل منظر پیش کوي سیګنل باندو نیټ سہولت په ختم ده چې دا نن سبا وخت د انساني ضرورت نه ده میژو په د وزیرستان ته چرننوزي لکه یو جیلی چې باندوي په جیل شه او په اجازات کښنی داری میژ د غرنګ په اجازات کېرتا نه نوزي او په اجازات کېر نه روزي په غره د ایرتا نوستی به وره به کتوره گلیر و ریجی امیز مالی نقصان یاره ونده جانی نقصان یاره ونده په دې بنیادی دا کې کوم چک شو دا و دا روډ یې بند کړه دا چې امیز چې سمره مطالبات دي چې دا نوی منل شوی ای وخت پرې به دا روډ باندوي او دا ایدک په دې روډ نوستوي نو هغه احتجاج پرې نیواورز وچاله دو چې کوم بنو میران شارور دا دغه هر قسم ټریفیک پورا بند کړی او شو په کامیابی سره احتجاج وکړو او هغه بیا نن انتظامیه سره د دې غاوشو مذاکرات وشول ادرنه ختم شو او د خاندان کې فلات د پورا به هر قسم سرکار د ټیچر چې کوم بچون دي دغه غابه کو کفالات په کو متاثر خاندان ته به مالی امداد ورکوي او چې کومه د مطالبه وي هغه یو سره اومنل حکومت په دی وجه هغه درنه نن ختم شو او په بل طرف باندې یو خو په د اتوار په ورځ باندې لکه نن بیا کرفیو سمادو چې ټول وزیرستان سے کرفیو دو او شپه د 12 بجې نه 5 بجې پر هو آسیا په ټول وزیرستان سے کرفیو وی خو انتظامیه طرفنا روټین مطابق سنیچر او اتوار تا کرفیو اعلان شوی و د ځل بیا چې هغه د فورسز وی چې میژو نقل او حرکت کی د کیمو خاروق وی کی مرشنوي هغه د خپل فورسز مرچتا میژ راسوي او په بل طرف باندې کا وخت دا 2 هفته کېږي چې تقریبا په میرانشاه شه اپریشن شری دا خوځای پلنګځای شه نو سری پورتدار درمی چې د خپل ټارګټ پیرا کړو سراسر سرکاري ذرایع یا صدوي اردرمی چې دا د واکو سرکاري ذرایع چې میژو په میرانشاه چې کېمه کاروي جاری وي په داسې میژو دوش پتا کاسونو چې کېم دي د غسلوال د امړکل او په داسې چې کېمي د سلویر های ویلیو ټارګټس وی چې په دا باندې باقاعده انعام شای شوی وو لکه پاشه د یو دوی سرکاري ذرایع خالد رضا عرف سالار د ګلبادر ګروپ سره چې په دا باندې وی چې ریپی انعام او سیلاکا ریپی انعام 20 लाख داسې مفهوم دویم چې کیم کمانډر وو دا ګلبادر ګروپ سره سرکاري ذرایع وشای په دا باندې 20 लाख روپے انعام موسی چې کیم ګلبادر ګروپ سره په دا باندې 15 लाख انعام سرکاري ذرایع مطابق او عمران عرفیان دا باندې 15 लाख روپے انعام دی وی چې دغه سراسر میژه دواش پته اصلوال چې کیم دی هغه ور سره غار غټ چې د کمپلیکس وی درې کی کم غټ کمپلیکس وی دا مې تا باکړل سرکاري ذرایع وی ور سره مې په باري مقدار سره اصلا او ګولا بارود دایا برآمد کړل نو داغه تقریبا 2 هفته داغه اپریشن وچلې دو
دینم ډیر زیات خلک عام خلک په تکلیف وي د مقامی ذرایع وایي چې دلته شی خورنوش ختم ده دلته میرو کیرینا نشي وتای او دی وایي چې کورینا ډیر رنګ شول او جوماتینا سو ټارګټ شول او په دال باندې سي جرګیا وشوي چې اوسې زب سره نو هغه د یقین د نیور کړی و چې سیویلین چې کوم نقصان ده دا به کم نه کم شي او بیا دینه بعد کوکسه د خوځای په لنګځای خو یو وړي کوي کلی دا دې سره د میرانشانه د بویا پورې لکه امزونی شول نه کلی دی دا در په خل د دلی طرف ته شول دا ټول په تکلیف وی دلته نقل او حرکت بالکل بند وو او شی خوردنوش کمیر وغلی و صفدر داور شال نیوز شمال وزیرستان